د خوست اوسیدونکي وایي په لرې پرتو ولسوالیو کې د معیاري او مجهزو روغتیایي مرکزونو نشتوالي روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا د بیړنیو ناروغانو، امیندوارو میرمنو او ماشومانو د درملنې لپاره اړ کیږي اوږده واټنونه ووهي چې دا نه یوازې د وخت او لګښت د زیاتېدو لامل کیږي بلکې د ناروغانو ژوند هم له خطر سره مخ کوي. لرې اطرافي سیمو کې چې د صحت برخه بیخي کمزورتیا لري او کلینیکونه نشته، نو مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې لرې اطرافي سیمو کې د دغې برخې ته باید دوی جدي او پاملرنه وکړي. رښتیا د ډېرې ستونزې موجودې دي ځکه دوی ځینې بېوسه وي، غریبان دې نشي کولی چې په ټیم دوی ځانونه ورسوي، نو هلته دوی په وخت سره کولی شي که چېرته کلینیکونه موجود وي دوی کولی شي په وخت سره هلته لاړ شي. ډېر اړتیا ده ځکه چې لرې اطرافي سیمو کې خلک ډېر اقتصادي مشکل لري، هغه شخصي کلینیکونو ته لاسرسی نشي کړی، نو باید دولتي کلینیکونه کلي هر کلي کې باید ډېر شي اضافه شي. بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د امیر المؤمنین د ځانګړي فرمان له مخې د خوست د لرې پرتو ولسوالیو لپاره د 14 نویو کلینیکونو جوړول منظور شوي. د مسؤلینو په وینا د دغو کلینیکونو له ډلې د لومړي کلینیک پرانیسته د تڼیو ولسوالۍ کې شوي او د پاتې 12 کلینیکونو د جوړولو چارې به هم په نږدې ورځو کې پیل شي. په ټول افغانستان کې او خصوصا خوست ته 14 جی ایچ منظور شوي دي. د هغې ابتدا 2 اونۍ د مخه د تڼیو په ولسوالۍ کې وشوه چې هلته به 50 بستریز روغتون جوړېږي او انشاءالله سبا بل سبا به په لکاڼو کې د 2 جی ایچ ابتدا کېږي په ټولو ولسوالیو کې. نو دغې ابتکاراتو ته او د صحت په اړه باندې څومره پرمختګ قدمونه اخیستل کېږي، فکر کوم چې زموږ د صحت نیمګړتیاو به صفر ته راکوزي کړی شي. د خوست اوسیدونکي هیله لري چې د نویو کلینیکونو په جوړېدو او فعالېدو سره به د روغتیایي خدمتونو کیفیت ښه، د درملو او طبي تجهیزاتو کمښت راکم او خلک به د درملنې لپاره له اوږدو او ستونزمنو سفرونو بېغمه شي.